د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د یو ځایي سوداګر نوښت. د سپورت کولو دا ځای د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ځوانانو پر مخ پرانیستل شو. دغه ځایي سوداګر وایي موخه یې دا ده چې ځوانان ورزش ته وهڅوي او له بېځایه کارونو او نشو څخه یې راوګرځوي. نوموړي له نورو سوداګرو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي. ګیلان په ولسوالۍ کې د کلب کوم دغه نو بیا موږ شخصا په خپل لګښت باندې دا تقریبا شپږ لکه افغانۍ په دې لګښت باندې سوی ده. نو دا مې دغه استاد سره جوړ کړی د خیره د ځوانانو دپاره چې له نشهیي توکو له نشهیي موادو له غلطو کارو له غلطو بڅو څخه راوګرځوي دا خپل کلب ته متوجه شي. ورته مهال ګیلان ولسوالۍ کې د ورزش مینوال او لوبغاړي د ځایي سوداګر د اقدام ستایي. ماشاءالله د ډېر په خوښ یو. دلته مخکې داسې ورزشي کلب نه و او نه مو داسې هیله درلوده چې موږ به داسې ورزشي کلب ولرو یا به داسې یو ښه تجار ولرو چې موږ ته داسې ښه کلب جوړ کړي. له قاري صاحب څخه ډېره مننه چې موږ ته یې داسې ښه کلب را جوړ کړو. د نورو تجارانو څخه هم غواړو چې ګیلان ولسوالۍ کې لوبغالي جوړ کړي، نور د امکانات برابر کړي، د زیبایندام یا د پرورش اندام کلب جوړ کړي، نور داسې دغه راجلب کړي، استادان راولي او سرمایه ګزاري وکړي په ګیلان کې. ګیلان د غزني یوه نسبتا لرې پرته ولسوالي ده چې ځوانان یې له بېلابېلو لوبو سره مینه لري. خو په دغه ولسوالۍ کې د معیاري لوبغالو نشتون هغه ستونزه ده چې له مسؤلینو یې د حل غوښتنه کوي.